بنو بکاخېل منډي کې د بکاخېل او جانی قبیلې خاصدارو او مشرانو افربنو کې د پولیس سیستم د طریقه کار پرضد احتجاجي جرګه کړې ده په دې جرګه کې مشرانو او خاصدارو افربنو ته د پولیس د راتللو د طریقه کار په سختۍ سره مخالفت کړي دي او ویل یې دي دوی د قانون نه په یو صورت هم سر هړاونه نه کوي حکومت یې چې کم ډپارټمنټ ته لاږي دوی شپه ورځ تیار او تابعدار دي ولې د پولیس نظام لاره د په افربنو نشي ماتولې او دغه نظام پیل دی د افربنو په ځای د نورو قبایلي سیمونه وکړي شي مشرانو دا هم ویل بل پولیس د افربنو ته د کام د مشرانو په سلا مشوره او د کمشنر او ډیپټي کمشنر په اجازه باندې راشي ګنې په سیمه یې ښکارا بد اغیز غورځېدلی شي په دې مقام ملک بدشاهي خان وویل په قبایلي سیمو کې د نفاق راوستلو منظم سازشونه روان دي ولې دوی به په اتفاق سره د هر ډول نفاق لاره نیسي میرا د بکاخېل کوم او د زنیخېل کوم د مشترا زنیخېل سیبادور حویلور دی او د میش خپل سیبادورونه ولدرون د مشرونه هدي میش دانه د جمیر یای جمیر خز من خلی خصداری کی او پولیس ته نسی نه میش دریمی میش پولیس ته هدریمی که به میش کې په فوج کې وی هډیپ کی ادا چې د حکومت نکاریدو سرکوري بالکل یې میش کی خو وره چې د میش خپل اس پی او ډی ای جی هوی او د میش خپل د خصدار ای پی ای او ډی سی او کمشنر هوی تفصیلدار هوی چې میر د یوانه بل ته شرج ورکوي چې د میش خپل افسر په مکاوي هم شرج ورکو اس پی ته ډی ای جی ته بالکل به میر د یک سره هبه کی چې ثابت مې وی چې په دفتر کې مې کاغذ وی لکه څنګه مې چې په خصدار کې د ډی سی په پولیټیکلی کې خصغاو غنا ثابت و یاد دی وی راتلون کې دریم په ورځ به یو سلبیا بکاخېل منډي کې د جانی او بکاخېل قبیلو خاصدارو او مشرانو د ډول په غږ یو بل لوی جرګه کولې شي چې په دې جرګه کې به راتلون کې د پارا تګلارا ټاکلې شي د کیمرامین آفتاب خان سره ګوهر وزیر خیبر نیوز بکاخېل بنو